اصولي صاحب یوه بله خبره چې مخکې له دې نه چې یو پلاوی ټاکل کېږي د سولې دپاره یا عالي شورا جوړېږي فکر کوئ چې اول باید د دې خلکو تعریف پیدا شي چې د دې خلکو ګټه په جنګ کې ده که په سوله کې که چېرته د یو تعداد خلکو ګټه په جنګ کې وي هغه به د افغانستان د سولې لپاره واقعا زړه نه کار وکړي د لویه بخښونکي خدای په نامه یو تعداد ډلې دي چې ملت ته ولس ته معلومې دي دوی تل خپل شتون په جنګونو او جګړو کې لیدلی دی دوی تل غواړي چې په افغانستان کې یو هرج مرج وي په اوس کې هم هغه خلک د سولې په مسایلو کې هم لیدل کېږي دولت هم حکومت هم په هغه خلکو اوس هم لاس وهي تر څو چې په یو ډول د اجماع رامنځته کړي نو کله چې ولس او حکومت په دې پوه شو چې دا خلک سوله نه غواړي او یا هم که سوله غواړي نو د طالبانو سره دغسې یوه سوله غواړي چې بیا هم دوی په قدرت کې لکه څنګه چې په تېرو 18 کلونو کې دوی وپړسېدل بیا هم همغه خوبونه ویني خو زما په نظر دوی اوس د هغه حالت نه لوېدلي لکه په تېرو 10-12 کلونو کې چې دوی باید نور دا خوبونه ونه ویني د سولې مسله دا ده هر څوک چې افغانستان ته سوله راوړي او موږ باید لبیک ورته ووایو دا که خلیلزاد وي دا که زموږ ټوپک سالار سیاسیون وي دا چې هر څوک وي زموږ سوله پکار ده خو کومه سوله هغه سوله چې د افغانستان د تجزیې خښته پکې کېنښودل شي هغه سوله چې د افغانستان د قومونو ویشنه پکې پیدا نه شي پکې راونه زیږول شي زموږ هغه سوله پکار ده چې د افغانستان ولس ته د افغانستان ملت ته یوه باعزته سوله ورکړي ولسمشر که چیرې د دې څخه ډاریږي چې که چیرې سوله افغانستان ته راځي نو زه به په راتلونکي حکومت مشري به نه کوم او یا به ماته مشکله وي چې په ټاکنو کې وګټم نو که د دې دپاره کوم خچونه یا کوم مشکلات او ستونزې زیږوي د دې تر څنګ چې دوی دومره کلونه دلته په قدرت کې ول په واک کې ول اقتصادي منابع نظامي منابع ټول د دې خلکو په لاس کې وو طالب هم نن په دې خلکو باندې لاس کېښوده طالب هم دا خلکو نه غواړي چې راځه ما سره کښېنه نه طالب د دوی نه غواړي بلکې د دوی سره هغه د کوم مجالس چې په روسیه کې وشول او دې ته ورته چې په قطر کې اوس کیږي یعنی د دوی سره د سولې په مسایلو دوی نه غږیږي هلته پرېکړې نه کیږي دی هلته خبرې کوي په هغه غونډه کې حداقل اطمینان خو یو بل ته ورکوي چې موږ څنګه حکومت غواړو که موږ راشو چا سره غرض نه لرو چې دلته یو سوال هم پیدا کېږي چې د ملا برادر کلپ هم چې ځینې خلک دې نه ډارېږي موږ چې راشو چا سره غرض نه لرو دا په دې معنا چې طالبان بیا دلته غواړي چې واک ته ورسېږي چې خلکو ته اطمینان ورکړي د سولې معنا خو دا نه ده سوله خو په دې معنا ده چې جګړې نه لاس اخلو په یو تفاهم سره یو نتیجې ته رسېږو بیا دا معنا نه ده چې زه راشم زه زورور یم تا سره غرض نه لرم دا خو بیا په دې معنا ده چې بیا امارت غواړم دلته نو دا واضح ده طالبان هم غواړي چې یو ځای ته ورسي په څنګ کې ورسره پاکستان دی پاکستان همدغه دوی دکته کوي تر څو چې قدرت په لاس کې واخلي صاحب لنډه دمه به ولم بېرته تاسو سره دوام ورکوم بحث ته تر لنډه دمې وروسته بحث ته دوام ورکوو بیا هم ستړي مشئ مهرباني دوام ورکوو اوس څه فکر کوئ نو دلته ما داسې واورېدل چې داودي صاحب هم دا خبره وکړه چې دغه پلاوی چې ځي قطر ته دوی به د معرفت په شکل باندې یو بل سره ګوري د ده ګټه به څه وي زما په اند د دې ګټه هېڅ ده هغه ټوپک سالار سیاسیون هلته ځي د طالبانو سره ډیلونه کوي هغه رهبران چې د افغانستان نه ځي د دوی سره کینی تر یو حده البته په دوی کې پاک رهبران شته دی چې په دې ملت یې زړه بدیږي لکه ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی او دې ته ورته نور مشران مګر هغه خلک چې موږ د افغانستان دپاره په ګټه نه لیدلي تر اوسه هغوی ځي ډیل کوي د طالبانو سره چې طالب په انګلیسي اصطلاح باندې دوی سره ډیل وکړي تر یو حده یې کوي ورسره چون په افغانستان کې دا ډیل به په څه باندې وي دا ډیل به بیا هم د افغانستان د حکومت په ویشنه وي بیا به هم په وزارتونو او په ډالرو وي بیا به هم په معینیتونو او په ریاستونو وي دا ډیل به بیا هم په واک او په قدرت وي تر یو حده دوی کوشش کوي چې دا ډیل وکړي د طالبانو سره زما په اند په اوس کې حکومت او زموږ سیاسي مشرانو ته څه پکار دي دوی د خپلو سیاسي مشکلات او ستونزو سره تیر شي لاس دې سره ورکړي دوی د یوه په رښتینې اجماع رامنځته کړي
نه په دې ډول چې د بل خوا لیجېږي او هلته وایي چې که چېرې مو 10 سفارتونه وي 15 وزارتونه وي په دې ډول بیا نو موږ سولې ته نه رسیږو او که چیرې زموږ رهبران او زموږ حکومت دا خلک ویني لاسونه یې باید سیاسیون وایي په دې اند چې دوی ته دا مهمه نه دی چې طالب واک ته رسیږي که نه دوی وایي چې هغه وخت له مخکې نه وایي چې محمد اشرف غني څنګه ارګ نه وباسو که داسې فکر وي فکر کوي چې دا سم دی یا دا یو ملي فکر دی همدارنګه که ولسمشر محمد اشرف غني د دې لپاره فکر کوي چې ځینې خپل سیاسي رقیبان څه ډول وټاکي احساساتي ویناو باندې احساساتي پریکړو باندې نه ګوري چې یو کس ته د ملت او د ولس په خیر دی که نه د یو واک او چارې وروسپاره ګورئ په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې داسې یو حالت راغلی دی په ځوانانو کې چې په ولسمشر پسې یوه حقیقي لیکنه وکړې په فیسبوک کې کنځاوې کې دا یو فرهنګ ګرځېدلی بله دا فرهنګ ګرځېدلی ته نشي کولی چې یوه وړه نیوکه هم پرې وکړي ولسمشر هم دغه کار کوي د دوی په مقابل کې او دوی هم دا تر یو حده کوي دوی هم دا وایي چې دلته باید یو موقت او یا هم سرپرست حکومت رامنځته شي دوی هم دا کوشش کوي چې ولسمشر د واک څخه لرې کړي جګړه په دې هم ده تر یو حده اما ولسمشر ته دا باید مهمه وي چې څنګه سوله راځي د ملت ته څه مهم دي ملت ته دا مهم دي چې سوله راشي نه ولسمشر غني نه دلته نور کاندیدان چې ولسمشرۍ ته کاندید دي زموږ سوله پکار ده موږ دپاره احمد و محمود مهم نه دي چې څوک راځي دلته د ملا عمر بل ورور راشي دلته د ملا هیبت الله بل ورور راشي دلته د احمد و محمود راشي خو چې په افغاني ملي سړی او د وطن په ګراني په یوه جمله کې فکر کوو چې دغه د بزکشۍ میدان ته ورته دی چې دا وزه څوک ځي ته رسوي دایرې ته نو هماسې یو حالت دی فعلا د سولې په پروسه کې فعلا یو ګونګ حالت را روان دی او دای د دې نه ګونګ حالت لا نور هم راتګ کې دی زما په اند تر اوسه سوله نشته دی تر اوسه یوازې شعارونه دي د کمپاینونو دپاره دوی د رښتینې سوله راولي رښتینې سوله څه ده رښتینې سوله هغه ده چې باعزته سوله یې ووایي چې زه د ارګ نه وځم خو چې سوله راځي زه د ارګ نه وځم چې سوله راځي زه د ولایت نه تیریږم خو چې سوله راځي زه قدرت پرېږدم خو چې سوله راځي او طالب هم همدا ووایي چې موږ د پنجابي د غېږې نور راوځو موږ سوله غواړو غني ته هم د واشنګټن د غېږې ځان راوباسه اوس یوه خبر ته چې څه موده مخکې ډاکټر صاحب عبدالله دا خبره وکړه چې زه خپل واک نه تېر یم که چېرته سوله راځي بیا هغه پسې هغه ځوانان چې تاسو اشاره ورته وکړه دوی لیکلي چې ته کله واک لرې هلته چې بیا باس راشي وایي 50% قدرت ویشل شوی دی یعنې دا خلک هم یو رقم ګنځ کړي دي چې دا څه روان دي ګورئ عبدالله بهترین بحث وکړه بهترینه تګلاره پر مخ ویوړه او بهترینه خبره یې وکړه د ملت ته ویل چې که چیرې سوله راځي زه واک پرېږدم ولسمشر دی هم دا خبره وکړي مګر دلته د کاسې لاندې نیم کاسې شته دي مننه کومه بیرته ګرځم انشاءالله انجینر صاحب فکر کوئ چې د سولې په برخه کې هغه داخلي اجماع چې ورته ویل کېده چې اجماع نشته دغه وروستۍ کړنې او اقدامات یو اجماع یې رامنځته کړي وي یا دا اجماع نشته او دغه رقم ډولونه حرکات چې په ظاهره یو څه وایم بیا په زړه کې مې بل څه دا اجماع هم نشته راوستلی اجماع څه شی راولي خو ښه دا هیئت د سولې په نامه باندې د مصالحې په نامه باندې شورا ده صحیح ده بله نو خو اوله وظیفه د مصالحې په نامه د شورا دا وي الوکان سیاسي الوکان په سیاسي مکتبو کې په دې الفبا پوهېږي باید د مصالحې ملي پالیسي جوړه کړي صحیح ده چې طبیعي د رهبرانو کار دا وي چې بیانیه وړاندې کوي دا د مصالحې شورا دی هغه تصویب کړي د مصالحې شورا چې تصویب کړه بیا دې لا ښه دی اعتبار دې ورکړي بیا د راتلونکې جرګه چې ده دا دې تصویب کړي بیا نو وایي دا د هیئت مې تعین کړي چې هیئت مې د مرکچي تعین کړي دا دې د سولې په د مصالحې په شورا تصویب کړي بیا دې یوسي په هغه دې تصویب کړي اوس نو د دوی سره به یو کاغذ وي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت څنګه سوله غواړي څنګه خپل شرایط ته خو شرم نه دی په دې کې او بیا فکر کوم انجینر صاحب هغه د کابل پروسه کې ولسمشر یو څه تشریح کړي چې دغه د پالیسي او د سولې په برخه کې هغه شخصي بیانیې دي د شخصي بیانیې د دې دپاره تګلاره نه وه چې دوی ورته تګلاره پالیسي جلا ده خو ګوره تګلاره په پخوا کې هم داسې کېدله زموږ جمهوریت کې هم داسې کېدل
رئیس جمهور صدر اعظم ځي ملي شورا ته خپل خاتمه شي اعلانوي د هغو څه تصویب چې سوله کوم دغه مو پالیسي دغه مې پالیسي ده دا کوم هغوی تغییر راوړي دا پر دې لاره باید روان اوس نور عالم دا وزي صاحب ته دی وایي د سولې جرګه د سولې جرګه خبره دا ده چې غیني یو ټاچال کوي او هغه ټاچال د دې دپاره دی چې نو کې وزنډي د ته اهمیت ورکړي چې په یو لوی غونډه مشروعیت حاصل کړي د خپل موضوعګرۍ د دفاع لکه کرزي چې د بي سي په امضا کې کول هلته د ناځوانه خورا خوند یې ورکاوه د چې ول د ده موضوعګري امریکایان چې ډالر تیر کړله هغه شورا د ده استاد مجددي د پر ضد پر سټیج ودرېدی اوس نو اشرف غني که ستا یوازې چې دا شورا به د حمایه کې سپورټ به دې کړي تا د امریکایانو د ډالر زور نه دی لیدلی چې بیا یې تقسیم کړي په دغه شورا کې درته بیا بس پر تا ودرېږي خبره چې شته خبره دا ده چې موږ زه اوس ګوره کرزي صاحب ته زه وایم نه خدای دې ژوندی لري اما نیمایي بحران او پرابلم د جوړ کړی دی نیمایي دغه یتیمان تلای سوای مسکو ته د راغونډ کړه د جلسې کړي دي د مسکو د بنسټ ته پیسې راستولې دي د دفتر دعوتنامې لیږل کېدلې او ما داسې مې اورېدلي کېدای چې تاسو مې اورېدلي انجینر صاحب چې د شپې تر 11 بجو پورې امریکایانو اجازه نه ورکول چې سیاسیون لاړ شي 11 بجې شپې وایي ښاغلی کرزی سفارت ته ولاړ او هغه ځینې د دې وکې واخیستو بېرته بیا ستون شو خبره ده چې شته اوس نو دی چې دا چپنه درته شوري زه احترام ورته کوم د امریکایانو د سولې پروګرام زه تاییدوم او ظالمه تا چې هغه بي سي نه امضا کول تا چې ول درغو ګرنټي را نه کړي سي چې سوله به راځي زه دا نه امضا کوم اوس څنګه کومه ګرنټي درکړه سوې د سولې اوس خو لا شلېدلې ده خبره په پټه د طالبانو سره خبرې کېږي که دی رئیس جمهور وایي خدا وروستي تر اشرف غني بې شرمي کولی د امریکایانو سره بې وضع دغه د قطر سیاسي دفتر په هغه وخت کې مخکیني ولسمشر کرزي صاحب نه و منلی یعنې تر اوسه یې نه ده منلی د کرزي کیسه خبره چې شته کرزي یو عنعنوي سیاستمدار دی د اشرف غني د حمایې په بدل کې یې اشرف غني څه په ور نه کړه خو کندهار اوس هم د په قومیت کې دی چې والي مقرریږي تا ولیدله کرزي د کندهار اداره فاسده کړه پوپلزي یې پشکې مقرر کړي دي په ریاستونو کې کرزي په پښتنو کې درز اچولی دی کرزي چې اوس قسم اخیستی دی چې اشرف غني به نه وي په دې چې اشرف غني غلجی دی او ټول نور خلاف د پښتنو د غلجو یتیمان پر راټولي کرزي ته چې ورسي اول چې در پوه نسي چې په خټه څه شي چې مقررېده یم چې رئیس جمهور مو په خټه څه شي چې به ولیدي چې د ده قوم ته نږدې دی بیا په کندهار کې د ده پوپلزي چې اوس یې شاولي مشر دی د ګل اغا شیرزي د بارکزو سره په مرګ وواله شیرزي یې را دوري کوي د بارکزو د الوکوزو مشران مړه سوله کرزي صاحب تا دا کندهار چې ستا په کومیت کې و چې اوس نوی والي د ور واستاوه ځینې واخیستی دا او تادین هم یو څه اوس د رئیس جمهور ملاتړ کوي د کرزي په خوله پیاز نه میده کوي کرزي څه وکړله کرزي قسم ورته واخیستي چې د ممسکو په میدان کې لازم خلي سلا کوونکي امریکایان وارخطا سوه هغه د کرزی د شپې پسې جرمني ته بوتی اوس یې دا امید ورکړی دی چې د موقتې ادارې په راس کې د دې خوا اجماع خو لري دا د دې یتیمان د یو نسي قانوني چې هغه به اوس بیا اشرف غني کار پشکې وکړي یو نسي قانوني ځین را جلا کړي محقق ځین را جلا کړي ته وینې چې اتمر اوس یوازې پاته دی پرون یې نارې والې ول دا فرمایشي شورا ده په دې چې دی نه دی ورغوښتي دی نه دی نیولي دلته د سولې په نامه په دې وطن کې دغه چارواکي چې دا 14 کاله مسلط و دا تجارت کوي دا لوبې کوي دا بازۍ کوي په دوی کې چې زما دانش دی چې اوس دوی دغه ورته نیسي کیسه چې د روسه درخواستي نه ده سوې دغه شیریني نه ده ورکړه سوې بیا د ناوې په کور کې چکچکې دي واده دي زما مذاکره نه ده جوړه سوې بیا اشرف غني باید استعفا وکړي ولې اشرف غني استعفا نه ده اشرف غني اعلان کړه ول سر ورکومه نه هغه خو چوکۍ لا پرېښول ول سر د سولې دپاره باریکي دی وایي چې سر ویلې ما چوکۍ نه دي ویلې یا خبره چې شي ده خبره چې شي ده د افغان ملت د افغانستان د اسلامي جمهوریت په ګټه هم دا ده یو ورپکې تروریستي ډلې ته
چې خپل مشروعیت د جګړې څخه اخلي د صدرۍ څخه اخلي. اوس ته طالب ته ووایه ګوره د اشرف غني خو حوصله درلوده د امریکایانو دا یې پرېښوله کنې یې په دا تیاره کې ډز ورکاوه چې مسکو ته ولاړ سي. ته اوس یوه طالب ته ووایه دغه ملا برادر یې نه دا په افغانستان کې چې دي چې را دي سي د حکومت سره دي ملګري سي د حکومت په شورا کې وژنې طالب. د طالب کار خود وژل دي، په وژلو مشروعیت اخلي، نه په دین مشروعیت اخلي، نه په اسلام مشروعیت اخلي، ډېره مننه کوم فکور صاحب، په وژلو مشروعیت. انشاءالله بېرته ګرځم تر لنډه دمې وروسته. تر لنډه دمې وروسته به بحث دوام ورکړو. بیا هم ستړي مشئ. مصداق صاحب فکر کوئ هغه کسان چې مخکې مو ته اشاره وشي چې دوی په افغانستان کې جنګ دوی پیل کړی و، بیا د طالبانو جګړه هم د دوی په ضد پیل شو، دا خلک به اوس وتوانېږي چې واقعي سوله په افغانستان کې راولي، د افغانستان هغه ملي منافع په نظر کې ونیسي، طالب ته یې ووایي چې دا ملي منافع دي، دا سرې کرښې دي، په دې باندې راسره خبرې کوي. د افغانستان خلکو ته دا خلک معلوم دي، په د 40 کالو کې دوی هر یو ته یوه موقع پیدا شوې وه په خپل وخت کې، اما معلوم شو چې دوی د خپل موقع نه په خپل وخت کې څنګه استفاده وکړه، که خلقیان وو، که پرچمیان وو، که طالبان وو، که حزب اسلامي وو، که نور وو، که نور وو. نو افغانستان خلکو ته دا خبره بالکل معلومه ده. اوس چې دا خلک سره یو ځای کېږي د طالب سره او د صلح خبرې کوي، معلومه به شي چې دوی دغه صلح څنګه غواړي. لکه چې اصولي صاحب وویل دغه صلح د دې دپاره غواړي چې بیا چوکۍ سره تقسیم کړي، بیا پیسو ته لارې پیدا کړي، او که دا صلح په رښتیا سره دوی زړه سوځي په افغانستان باندې، په خلکو باندې زړه سوځي او د اخلاص نه غواړي چې د دورې صلح راشي، د وینې تویونه په هر صورت سره چې وي. یو سوال دا دی چې اوس ولسمشر ته به خلک وایي چې مونږ رایه درکړه د همدې دپاره چې دې خلکو نه په تنګ او نجات مو غوښته، ځکه تا ویل چې زه به بدلون راولم، اوس ته بیا زموږ برخلیک همدې خلکو ته په لاس ورکوې، دا خپله جفا نه ده؟ خو دا خلکو د حکومت لخوا یعنې دومره زیات به په دې هغه کې هم نه وي، په د شورا کې به هم نه وي، اما دا خلک شته چې دوی نفوذ لري، پیسې لري، او په حکومت په د منځنۍ رده کې معینانو، رئیسانو، مدیرانو، دا نور خلک ټول هم دوی دي، هغوی اخته دي، دوی کار کوي، فعالیت کوي، یوازې د مکتوبونه د وارده او صادره او په دې باندې دوی ځانونه نه مشغولوي. نو خبره دا ده چې خلکو ته موږ نشو ویلی چې تاسې نه پوهیږئ او دغه خلک تاسې ومنئ. افغانان ټول دوی پیژني او دوی هم هغه زیاته برخه سرمایه گذاري د افغانستان د باندې ده. صحیح ده چې دلته څو بلند منزلونه جوړ کړي دي، ښه قصرونه یې ځان ته جوړ کړي دي، لیکن په خارج کې د دې نه لس چنده نور سرمایه گذاري د دوی په خارج کې ده د ټولو. مصداق صاحب دغه کړنو ته او دغه وروستي اقداماتو ته په کتو سره د مشورتي لویې جرګې دایرېدو ته څه ضرورت دی چې څه کم 400 میلیونه افغانۍ پرې ولګېږي؟ خو 300 میلیونه خو دوی فکر کړی دی چې وبلګېږي. ګوره افغانستان د چا نه جوړ شوی؟ قومونو نه او علماو نه، او دا په ټول په کابل کې نه دي، دا په افغانستان په هر ولایت هر برخه کې. خو بیا سوال مې دا دی مصداق صاحب، ډېره بخښنه غواړم، کله چې افغانستان خلک شو مونږ ګوره په میلیونونه ډالره د انتخاباتو پروسه کې لګوو د څه لپاره چې خلک خپل استازي وټاکي، نو که دا استازي نه دي خو بیا یې ایسته رخصت که او میلیونه ډالره ولې پرې لګوي؟ د عالمانو شورا مو ولې جوړه کړې ده؟ دا شورا په دې معنی چې ټول عالمان یې غړیتوب لري، همداسې ټولو برخو کې که دغه کسان شته واقعي دي، خو همدغه کسان نه د مشورې واخیستل شي، دومره مصارف ته څه ضرورت دی؟ اوس په کابل ښار کې پوهېږئ بیا به څه غوبل جوړي، سړکونه لارې به بند وي، 2000 مشکلات به وي، په اقتصادي لحاظ خاص هم ضربې ګورو، نور به څومره ضربې ګورو. درسته ده، دغه ټولې خبرې چې وکړي دغه واقعیت لري، لیکن موږ باید د افغانستان د خلکو نظر باید ځان ته معلوم کړو. د افغانستان ګوره طالب چیرته ده؟ طالب خو په کابل کې نه جنګیږي، دا کابل میشته سیاسیون او احزاب او دا نور خو ټول دوی دلته دي. نو دا خلک چې د ولایتونو نه راځي دوی د طالبانو په باره کې لومړی لاس غلري معلومات لري چې طالبانو څه کړي دي د دوی سره، دوی په رښتیا سره د طالبانو باندې عقیده لري که نه لري. د دوی نظر مهم ده، او وخت چې موږ د قومونو نظر او د علماو نظر د وطن د ټولو برخو نه راټول کړو،
بیا دغه خلک چې په کابل کې دي دا خو هر وخت راغوښتی شي رئیس جمهور هلته به ورسره راشي په هر کې تر اوسه پورې څو ځلې هر یو سره غونډې کړي دي. فکر نه کوئ چې د حکومت یعنې 15 کاله تقریبا پوره کېږي تر اوسه به دی نه پوهېږي چې ملت د سولې په برخه کې څه نظر لري. سوله غواړي، هر افغان وایي چې اوس یې غواړم، سره کم سوله غواړي، باعزته سوله غواړم چې ملي منافع مو پکې خوندي وي. نو دا خو د خلکو غوښتنه وي، دنه اضافه به مشوره څه اخلي دی د ملت نه؟ خو دغه که حکومت هم دغه اقدام کولو، حکومت خو دغه جرګه په نظر کې نه وه. ټول ویل چې باید دغه یو ملي مفکوره باید منځته راشي، باید دغه جرګه داسې وي چې د ټول ملت نمایندګي وکړي. بالاخره یې فیصله وکړه چې ښه دغه د مشورتي لویه جرګه به راوغواړو، د دوی نه به مصلحت وغواړو. او که د دې نه نن حکومت صرف نظر وکړي بیا به وایي چې ښه ولې خلکو ته یې توجه ونه کړه. د دپاره د هغه رایه چې دته خلک په دغه ولایتو کې ورکړې ده ورکوي یې په ما داسې اورېدلي چې کیدای شي د ولسمشرۍ ټاکنو نمایندان دغه جرګه تحریم کړي. نو د جرګې لپاره خو یوه اجنډا دوی جوړه کړې ده چې یوه اجنډا ده چې هغه به راځي په همدې باندې به خبرې کوي. جرګه به په دې باندې خبرې نه کوي چې دا حکومت ښه ده او که بد ده او دا باید له منځه لاړ شي یا پاتې شي یا څوک باید راشي. لکه چې همدا نور خلک چې ماسکو ته تلاړل همدغه کوشش کوي. د جرګې وظیفه هغه نه ده. د جرګې وظیفه دا ده چې حکومت ته د سولې په برخه کې چې موږ اوس په هغه باندې اخته یو، دغه د میاشتې وشوې کار ورباندې کوو، امریکا پکې غښتل شوی ده او وایي چې زه سوله غواړم. دغه باره کې د جرګې نه موږ د خلکو نه پوښتنه وکړو چې دوی څه وایي. مصداق صاحب انشاءالله که وخت پات شو جنبندۍ ته به وګرځم. اصولي صاحب فکر کوو چې جرګه واقعا د دې لپاره جوړیږي چې د خلکو نه مشوره وغواړي چې بالاخره طالب سره امریکا سره څه وکړو په دې برخه کې، که نه دا لکه څنګه چې فکور صاحب اشاره وکړه چې وخت ضایع کول دي تر څو پورې چې انتخابات ترسره شي او محمد اشرف غني بیا هم انتخابات وګټي ولسمشر شي. څنګه ګورئ عجیبه او نادره خبره دا ده د سولې مشورتي لویه جرګه ولس سوله غواړي، په جرګه کې ورته وایي چې موږ سوله غواړو. کومه مشوره به په تغییر عمومي دی نه، یوه مشوره ده چې ولس سوله غواړي. دا چې سوله څوک راوړي، د کوم ځای راوړي، سوله غواړي. خو که داسې ووایي چې سوله د موقت یا سرپرست حکومت په بدل کې پرېږدم ورته که نه، دا اجنډا نه ورکوي. نه ورکوي، دا اجنډا نه ورکوي. که ولسمشر ته ووایي چې موقته اداره دې راشي، که ولسمشر ته ووایي ته قدرت پرېږده، دا کار نه کوي. که مشوره یې ورکړه چې ولسمشره د دې نه وروسته ته زموږ نه یې په کار، احمد و محمود دې راشي، دا کار نه کوي. خو دا جرګه خو دې لپاره نه جوړوي چې زه م خوښېږم که نه، دا خو یوازې د سولې په برخه کې دا جرګه د کمپاینونو یوه برخه ده. که د کمپاینونو یوه برخه نه وي نو کومه مشوره د خلکو نه غواړي؟ خلک راځي د ولایاتو نه تا ته وایي چې موږ سوله غواړو. د دوی نه نور د څه شي مشوره غواړئ؟ د څه سلا به یې درکړي؟ د خلکو غوښتنه معلومه ده، په دې اړه د خلکو غوښتنه واضح ده. په دې جرګه کې به څه ډول کمپاین وکړي ځان ته ولسمشر؟ ولسمشر کمپاین کوي په دې کې چې ګواکې زه سولې ته تږی یم، تر هغې چې انتخابات کیږي. تاسو یې نه منئ چې تږی نه دی سولې ته؟ تر یو حده غواړي سوله وشي، خو د انتخاباتو وروسته به دا کار پې کوي. 15 کلونو کې 15 کلونو کې لکه څنګه چې د نظر پې ورکړی و. دی وایي چې که چیرې اوس سوله راغله نو په راتلونکي کې یا په سوله کې د ده قدرت ته رسېدل مشکل دي، ستونزمن دي. زه په دې اند یم چې ولسمشر باید د همدغه پیسې چې په لویه جرګه مصرفوي، د ستونزې چې خلکو ته ایجادېږي په کابل کې یا په عموما ټولو ولایاتو کې چې هلته هم ټاکنې کېږي، په ولایاتو کې ټاکنې همدا اوس ډېر سخت حال روان دی، څوک بریالی شو څوک ناکامه شو، ټاکنې هلته هم کېږي. خلک یې په جنجال اچولي دي او دلته به راځي یوازې به بیا ورته وایي چې موږ سوله غواړو د طالب سره. بنان دغه پیسې د په هغې نه لګوي، دا پیسې دې راواخلي په ښوونځیو دې ولګوي، دا پیسې دې راواخلي په پلو پلچک دې ولګوي، دا پیسې دې راواخلي په یو روغتون دې ولګوي. هغه روغتون چې موږ یو روغتون ګورئ 18 کاله کېږي په افغانستان کې موږ یو روغتون نه لرو. د دغه ځایه پاکستان ته ځو، د دغه ځایه هند ته ځو، په کال کې په میلیارد او په 1.5 میلیارد ډالر موږ په خارج کې په ناروغانو لګو. ولسمشر هم ناروغ شي لاړ شي امریکا ته تداوي وکړي، جرمني ته، د دې نه بل شرم شته دی؟ بیا وزیر ته خو د دنیا د بهترین وزیر جایزه ورکول کیږي، نو وزیر او والي او رئیس جمهور بیا څنګه خارج ته تداوي ته ځي؟ ګورئ دغه وزیر ته چې زموږ ملګری هم دی، وزیر ته باید دا جایزه نه وای ورکړې، دی د یو ور لاړ شي
دلته یو مثال در کوم د سیټي لابراتوار په افغانستان کې د ټولو لابراتوارونو پلار ځان ته وایي. هغه معاینات کوي چې اصلا ناقص دي. زما د زوی معاینات یې راته کړي وو دلته چې یعنې مرګونه یې راته وښوده. کله چې ډیلي ته لاړم خیر و خیریت وایي چې نه و. $15,000 مې ولګول او راغلم. دوی خو دې دا کنټرول کړي، ولسمشر دې م راشي دغه پیسې د په یو لابراتوار ولګوي. یو لنډه دمه هلم بېرته به راوګرځم. تر لنډې دمې وروسته بحث دوام ورکوو. بیا هم ستړي مشئ. بحث هم دې شکل باندې جمبندي کړو چې یعنې تاسو نه منئ چې اراده د سولې لپاره نشته 100% کې چې اراده دا وي یا د سیاسونو یا د ولسمشر د خوا نه چې دلته سوله راشي. په سوله کې ګټې سیاسیون غواړي چې ولسمشر د سولې نه مخکې د قدرت نه لرې کړي. دوی هم په رښتیا سوله نه غواړي. ولسمشر د انتخاباتو نه مخکې سوله نه غواړي. امریکا د جګړې څخه ستړې شوې ده او امریکایي سوله دلته راوړل غواړي. امریکایي سوله به په دې معنا نه وي چې د افغانستان تجزیه پکې، ځکه د امریکا ګټې هم د افغانستان په تجزیه کې خوندي نه دي. خو امریکایي سوله به په دې معنا وي چې موږ یوه قوي اردو ونه لرو چې دلته پاکستان خفه کړي. موږ باید یو پیاوړی او په ځان بسیا پوځ ونه لرو. همداسې هېواد په ټولو برخو کې بنان نه به مړه یو نه به ژوندي یو، نیم ژوندي به م ساتي. زه وایم چې همدا سیاسیون هره خوا چې دي مخالف دي، که په نظامي ډګر کې راوتلي د نظام په وړاندې جنګېږي، نور د ملت ته سوله راوړ. بس دا خوا هم طالبان چې وژل کېږي کونډې رنډې په همدې هېواد کې پاتې کېږي او دې خوا هم زموږ سرتېري اما اصولي صاحب فکر نه کوئ چې ملت ته د خپل برخلیک ټاکلو صلاحیت او واک ور نه کړل شي څنګه به ملت ته سوله راولي؟ مخکې مې اشاره وکړه چې خو هماغه کسان دي چې هم په جګړه کې ټوپک لرلو اوس په سوله کې د سولې سفیران دي. ملت ګرو شوی، یرغمل نیول شوی د چا په لاس؟ د همدې ټوپک سالارانو په لاس، د همدې سیاسیونو په لاس. هماغه خلک چې قدرت سره ویشي هماغه راځي موږ ته سوله هم راوړي، هغه جګړه هم راته راوړي، هغه سفارتونه هم غواړي، هغه وزارتونه هم غواړي. هماغه خلک دي په ګڼ ګڼلي 100-200 کسان دي چې هغه په افغانستان چیرې بیایي. کم د ملت استازی تاسو په دې جرګه کې ولیدو؟ ډېره مننه کوم اصولي صاحب. کور ودان بحث چمبندي کوم. انجینر صاحب فکر کوي چې په دې جرګه کې به هم د افغانستان د خلکو واقعي استازي راشي که نه ولایت نه به والیان هماغه کسان ټاکي چې د دوی په خوښه باندې او د دوی نظر څه پیسې به هم ورکړي او جرګې ته به یې رالیږي؟ زاریان هم دې چارواکو ته چې یو څه خو افغانان بیداره سوي اوس بیا مطبوعات هم دي دغه رقم خطا ایستل خبرې چیش دپاره کوي. خو دا واضح ده چې اشرف غني غواړي خپل سیاست ته د جرګې په واسطه یو ملاتړ حاصل کړي. څه سیاست چې دی لري د سولې په باب صحیح دی، دا د 2.5 مې راوغوښته 2.5 یې مایه کړم. ما یې د مخه درته ویل چې د دې خطر هم شته که ډالر ورسي بیا هغه د ملا قصه به وي چې وایي وزه چا وړې بل چا غوا وړې بل د خلکو نمایندګان. اول ته ګوره د عمل و نظر څونه فرق سره لري. که قانون را سره وایه که اسلام وایي د خلکو نمایندګان څنګه معلومیږي تعینیږي؟ خو په انتخاباتو څنګه؟ خو صندوق به یږدي، یو سړی به وایي زم لوی جرګې ته درځم، صندوق به یږدي 15 نفره هر چا چې ډېرې شفافې رایې یوړي. هغسې نه کوې، خلاف د قانون اساسي کوي. څنګه په اساسي قانون او د انتخابات په قانون کې چې ته وګورې ویل چې هر نوع انتخابات که انتخابات د انتخابات د کمیسیون د خوا اداره کېږي. ته دا ځای د لوی سره په ایراني پاکټو د پیسو ډالر وامخته سوی بیا د سره خپل انتخابات کوي. خو تیار ما ورته پیشنهاد کړه تیار انتخابات ولسي جرګې سوي دي که نه دي سوي؟ ځینو 18,000 وړي دي، ځینو 1500 وړي دي. خو رئیس جمهور ته وایي 2700 دي په کار دي. د دغو څخه چې دعواګیر هم دي رایې هم واقعا وړي دي، خو وړي دي خو د دوی په ابتدایي لیست کې چې اعلان کړي دي 800 900 زر 15,000 18,000 خو دغه دي نمایندګان. دا راوغواړه، هغه نه راغواړي. پیسې مصرفوي. پیسې څه شي؟ ته ماته 5 میلیونه ډالر راکړه، زه 5 میلیونه کاره درته کوم. په دې جرګې خو یو څو بورې نسوار به راوړي، یو څو تفدانۍ به دي ایښي، وریجې به ورکوې، مسلې به دي رانیولې، هر یوه توپې ورکوې. دا 1.5 میلیون افغانۍ دا نورې خردوبرد کېږي، ویشل کېږي، داسې ویشل کېږي. زه وایم یو مشر ته ضرور ده چې دی خپل پالیسیو ته د ولس حمایه. اما نو خو درواغ ولې وایي؟
ولس په دا رقم حمایه کېږي چې داودزی انتخابات کوي د جرګې خو کمیسیون د انتخابات شته واقعي رای خلکو وړي دي هغه واقعي چا ووایه ورته چا چې تر 8000 پورې رای وړي هغه لیست رامعرفي کړه دا یې جرګه څوک غږ هم نشي درته کولی ولس رای هم ورکړي کنداریانو پرایانو بل هغه نه کوي خبره داسې ده زما فکر دا دی چې سوله ګرده غواړي اما چې په څه رقم زه د خلیلزاد اصلاح سوی وریانت او د اشرف غني هغې ملاتړ کوم په دې چې د ده منافع په دا کې دي چې اسلامي جمهوریت قانون اساسي اول ورته ودرېږه دستاوردو باندې ټینګ ورته ودرېږه نو دا خبرې چې ته استعفا وکړه ته ایسته که عبوري حکومت دا خو د خبرو د حل لاره نه دی د خبرو پروګرام دی چې په خبرو کې به بیا ته وایه چې یو حکومت باید جوړ سي ښه په حکومت کې طالب به وایي تام نه منم حکومت به وایي طالب تر اوسه خپل نظر نه دی ویلی چې زه څه غواړم په سوله کې اتمر خان سیاسي کمپاین کوي کرزی خان دی چې خپل دورانیتوب په دې غلجي زړه سوړ کړي د دې دپاره ته به اول استعفا کوې په دې چې وخت پوره کېږي دا نو نه کېږي ډېره مننه کوم ستاسو ټول په دې بحث کې مو ګډون وکړ کور مدان ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو وکړه تر بیا د خدای په امان